د سلام په وړاندې کولو سره ښه راغلاست درته وایم. قدرمنو لیدونکو پام وکړئ زموږ د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. تاسې زموږ غږ له مشال پرست څخه اورئ. ذبیح الله مجاهد وایي هیله د امریکا پاتې بندیزونه هم ژر لرې کړي. د افغانستان اسلامي امارت مرکزی ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی د امریکا د خزانې وزارت د وروستي صادر سوي جواز هرکلی کوي او تمه لري چې امریکا پر افغانستان پاتې بندیزونه هم ژر لرې کړي. نوموړي نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته په خبرو کې په کابل کې د پیل سوو چاڼیزو عملیاتو په اړه وویل چې دا عملیات به دوام ولري. هغه زیاته کړې ده چې په دې عملیاتو کې د داعش د غړو په ګډون 9 انسان تښتونکي، یو شمېر وسلې، چاودېدونکي توکي، زرې موټر، څو رنجري او دولتي موټر امنیتي ځواکونو نیولي دي. مجاهد څرګنده کړې ده چې په چانیزو عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو ترڅنګ د سیمې ګیزر وکیل او د جومات ملا امام هم ملتیا کوي او له هغوی پرته څوک د چا د کور د تلاشي حق نه لري. مجاهد د خپلو خبرو پر دوام د پوهنتونونو له استادانو هم غوښتي چې بیرته خپل هیواد ته راستانه او خپلو دندو ته راوګرځي. کندهار، چمن او سپین بولدک لار بیرته د تګ راتګ پر مخ پرانیستل سوې. د کندهار ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې سپین بولدک چمن لویه لار بیرته د تګ راتګ پر مخ پرانیستل سوې ده. د چارواکو په خبره دا لار چې 4 ورځې وړاندې د دواړو لورو د مسافرو پر مخ د تګ راتګ پر مخ تړل سوې وه، نن بیرته پرانیستل سوې ده. د یادونې وړ ده چې دا لار د تیرې پنجشنبې په ورځ د اسلامي امارت ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ تر جګړې وروسته وتړل سوه چې دې چارې د کرښې دواړو غاړو ته مسافر او په ځانګړې توګه ناروغان له سختو ستونزو سره مخ کړي وو. ظریفه غفاري د میدان وردګو پخوانی ښارواله ظریفه غفاري وایي افغانستان ته ستنه سوې ده. ظریفه غفاري چې د افغانستان پخوانی حکومت له لوري د میدان وردګو د ښاروالي په توګه ګمارل سوې وه، وایي په بهر کې له 6 میاشتو کډوالۍ وروسته بیرته هیواد ته ستنه سوې ده. په داسې حال کې چې په تیرو 6 میاشتو کې زرګونه پخوانی افغان چارواکي او لوستي کادرونه له هیواده وتلي او یا د وتلو په حال کې دي. د یوې مهمې پخوانۍ چارواکي هیواد ته ستنېدل عادي خبره نه ده. اغلی غفاري پر خپل ټویټر پاڼه په دې هکله د پیغامونو یوه لړۍ کې وایي چې په هیواد کې روان بشري ناورین ته نه پاملرنې له کبله اړ سوم چې بیرته هیواد ته ستنه سم. اوکراین د خبرو لپاره د پوتین وړاندیز رد کړ، کیف ښار یې بیرته ونیوه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د خبرو لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وړاندیز رد کړ او ویل چې بیلاروس په جګړه کې له روسیې سره ولاړ دی. د په یوه ویډیویي پیغام کې زیاته کړه موږ سوله غواړو چې در سره ووینو، غواړو چې جګړه پای ته ورسوو. وارسا، بوداپست، استانبول، باکومو روسیې ته وړاندیز کړی. کیدای سي د کوم بل هیواد هر ښار وي خو په هغه خاوره کې خبرې نه کوو چې له هغه څخه زموږ پر خاوره راکټونه راورول کیږي. په عین حال کې راپورونه وایي چې روسي ځواکونه کیف ښار ته ننوتي او د ښار په ګڼو برخو کې له اوکرایني ځواکونو سره په سخته جګړه کې ښکیل دي. د اوکراین د 2م ستر ښار خارکیف والي وایي چې روسي ځواکونه په خارکیف کې ځپل سوي دي. د خارکیف والي په ټولنیزو رسنیو کې په یو پیغام کې ویلي چې خارکیف په بشپړ ډول زموږ په لاس کې دی. وسلوال پوځ، پولیس او نور دفاعي ځواکونه په تصفیوي عملیاتو بوخت دي. ښار د دشمن له وجوده په بشپړ ډول پاکیږي. په کابل کې د طالبانو امنیه قومنداني وایي چې د روانو تصفیوي عملیاتو پر مهال یو ډاکټر د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلی دی. ډاکټر میر حمزه 6 ورځې وړاندې د 15مې حوزې شاوخوا سیمو څخه تښتول سوی او د 18مې حوزې اړوند سیمه کې یې ساتلی و. دکتر میر حمزه میرزاده هستم. 3 جدی تقریبا 6 روز قبل از ساحه خیرخانه ناحیه 15 سیرای خواجه بغرا از کلینیک شخصین توسط سارقین اختطاف شدم و تا به امروز مرا اینا در قید گرفته بود. تلاشی‌های خانه به خانه است و تلاشی‌هایی که در مرزهای کابل است، مثلا در دیوارهای کابل است، در دیوارهای امنیتی کابل است، تمامش مفید است. شمالی کوریا
شمالي کوریا بیا د توغندۍ ازموینه کړې ده. د اوکراین جګړې په ترڅ کې شمالي کوریا د یوه توغندۍ ازموینه ترسره کړې ده. په چین کې د اولمپیک لوبو پر مهال شمالي کوریا دغسې ازموینې درولې وې. شمالي کوریا له 4 هفتو ځنډ وروسته د خپلو توغندیو ازموینو ته دوام ورکوي. د سویلي کوریا او جاپان په حواله دغه هیواد چې ځان یو اټومي ځواک هم بولي د یکشنبې په سهار ځایي وخت یو شکمن بالیستیک توغندۍ د ختیځ پر لور سمندر ته توغولي دي. قدرمنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او په زړه پورې خبري او جالبو مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله پامان.